ایران د افغانانو لپاره او د افغانستان په اړه تازه مهم اعلان وکړ. تهران له هراته تر مزاره د اوسپنې پټلۍ جوړولو ټټر وهلی. دا پروژه به په څومره وخت کې بشپړه شي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کابل کې د ایران د سفارت چارسمبالي علي رضا بیګدیلي په هرات او بلخ ولایتونو کې د خپلو استازولیو له کونسلرانو سره لیدلي دي. د ایران سفارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې له هرات تر مزار شریف د اورګاډي پټلۍ د جوړولو د کارونو پیل یې مهم سګانی پلان دی. د خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د ایران د استازولیو د ماموریتونو په اړه هم خبرې شوي دي. د ایران سفارت تېره ورځ خبر ورکړی و چې د روان کال 1415 لمریز کال له پیل راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ له 100,000 ټنو زیات انتقالات شوي دي. په یاد لیدنه کې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر لا پراختیا او د ټرانزیټي اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار شوی دی. د اقتصادي چارو شنونکي په دې باور دي چې له هرات څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي د پټلۍ غځول نه یوازې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړوي، بلکې د سیمه ایز اتصال په برخه کې هم یو بنسټیز ګام دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له آزادو اوبو سره نښلوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.